Afghan Cric HD YouTube channel. Subscribe for more videos. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ دوستانو. نن به زه تاسې ته وایم چې د IPL غوره لیګ سیالیو لوبو کې 43مې لوبه کې به زه 43مې لوبه باندې به زه تاسو ته معلومات درکړم چې دوستانو په دغې لوبه کې KKR او د راجستان لوبډلې سره مخامخ وي چې KKR پکې 160 منډو هدف ورکړ راجستان ته، چې د KKR په لوبډله کې د KKR لوبډلې کپټان دنیش کارتک زبردست بیټینګ ترسره کړ چې 99 منډې ترسره کړې په 500 بلونو باندې، چې ډېره زبردست لوبه یې ترسره کړه او ډېره په زړه پورې لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه چې 160 منډو هدف یې ورکړ د راجستان لوبډلې ته. راجستان لوبډلې چې پکې راووتله نو که څه هم لومړی سر کې ډېره تیزه لوبه شروع کړه، خو لومړنی لوبغاړي زر آوټ شول. د راجستان لوبډلې لپاره فراګه چې 40 منډې وکړې، ډېر زبردسته لوبه یې وکړه. په وروستي اور کې ټکلې هدف ته ورسېدل، آرچر پکې ښه لوبه په وروستیو کې ترسره کړه. نو دوستانو راجستان لوبډلې دغه لوبه د ځان په نوم کړه، دغه لوبه یې وګټله. نو دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوې لایک یې کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د همدغې ویډیو لاندې په سرخط باندې سبسکرایب لیکل شوی دی، هغه کلیک کړئ، ورسره خوا کې د بیل آیکن دی هغه هم کلیک کړئ. نو د داسې ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته موږ ډایرکټ سات په سات خبر درکو، له سپورټ له ډګره مو خبرو. نو تاسو یې خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خامخا لایک کړئ. مننه، د خدای په امان، بای بای.